كاوليك ترخيمي لاندي كاوليك باسبياتر لاندي جوانت كاول كاورونا كاولا لك جوانت وني في كاول وني بلال اسمانوم سارة هرمانداي زدلتا بباريس كي دينا الكوب بوهانتون كي أستاذة يما دي بارتوجة بي أستاذة يما أو نانو راستاسو دي لونغليسين بسارة بكلاس كي ياست أو مونغ دي تير زمانا بارا لكتو معلومات داكا الناس Ah, ça c'est un oui. الناس أحسن Oui, c'est pas ça, arrêter, c'est pas arrêter le police qui arrête le voleur, c'est pas, c'est s'arrêter. أصدريم كالدا چیز دلتا أستاذة شوما زدلتا دري درسونا لارما زكا چي مونغ ياو لايسانس لاي بيتشلر لارو نو بدرو كالو كي مونغ شاگردان كاوليشي يا دي بوانتون تخا فارغشي مختلف كلاسونا دي دري أستاذان هم دي نور لكا مونغ تالوريو با گروب كي أو لو دي ناباد ماستري هم شتا أو تسوك چي غواري دي ماستري ناروستا هم كاوليشي بي اچ دي وكي لكا ما چي شروع voyage. Oui. ما أولوستا سفر زمانم رولیز دای پاریسکه پشتو جبا زدکوام ز هم چینای جبا زدکوام ز نپوهجم ولی پشتو زدکوام خو مینارم چه پشتو زدا وکرم سخته ده زده کول څومره وخت کېږي پښتو ژبه زده کول سخت نه دی زه فرانسوی یم زه غواړم پښتو ژبې زده وکړم ځکه چې زما پلار د افغانستان دی هغه د وردګ دی او زه غواړم چې زما د پلار سره پښتو ژبې خبرې وکړم زه ولې پښتو ژبې لپاره درس ورکوم ځکه چې زه په دې فکر کې یم چې پښتو یو ډېره ښایسته ژبه ده چې افغانستان هم یو هېواد دی چې ډېر تاریخ لري او زړه مې کېږي چې دلته هم په یورپ کې موږ د افغانانو په اړه لږ څه یو بل تصویر ولرو او په دې خاطر زه په دې فکر کې یم چې ډېر مهم دی چې دلته کوم کسان چې دي که فرانسویان وي یا که د بل ملک څخه راځي امکان ولري چې پښتو ژبه زده کړي او د دې کلتور او فرهنګ سره لږ څه په بهتره توګه بلد شي